बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګران دوستانو هیله ده چې روغ جوړ به اوسیږئ. نننۍ ویډیو مو درته د واتساپ په اړه برابره کړې ده چې څنګه کولی شو په واتساپ کې په خپل سر د ډاونلوډ مخه ونیسو. یعنی ډیری دوستانو په واتساپ کې دغه ستونزه لري کله چې هغوی ته ملګري یا دوستان تصویرونه، ویډیوګانې، آډیو یا نور ډاکومنټ رالیږي نو هغه په خپل سر ډاونلوډیږي. یعنی د خبر هم نه وي خو هغه په ګالري کې ډاونلوډ شوی وي. نو د همدغې ستونزې د حل دپاره غواړو چې دغه ستونزه حل شي. دغه ویډیو مو درته برابره کړې. نو لومړی باید په موبایل کې تاسو سره د واتساپ اپلیکیشن موجود وي. که چا سره نه وي نو له پلی سټور نه یې ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو ما سره تیار په موبایل کې د واتساپ اپلیکیشن انسټال دی. نو زه راځم واتساپ اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې واتساپ اپلیکیشن اوپن کړو دغه درې نقطې چې وینئ دوستانو په ده باندې کلیک کوو. له ده نه وروسته راځو هلته اخرنی اپشن چې دی سیټینګ، په سیټینګ باندې کلیک کوو. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته بیا راځو ډیټا ان سټوریج یوسیج ته، یعنې دغه څلورم اپشن باندې کلیک کوو. کله مو چې په ده باندې کلیک وکړو دلته هم راځو څلورم اپشن چې تاسو ته ښکاري وین یوزینګ موبایل ډیټا، په ده باندې به کلیک کړو. که غواړو موږ چې تصویر، ویډیو، آډیو یا نور څه چې ملګري موږ ته رالیږي دا ډاونلوډ نشي نو ټول انچیک کوو. ټولو نه به علامې لرې کړو، انچیک به شي، اوکې کوو. واتساپ بندوو موږ، واتساپ نه بیرته وځو. اوس که موږ ته هر ملګری یا هر دوست ویډیو، آډیو یا تصویر یا نور اسناد رالیږي نو هغه به نه ډاونلوډېږي ځکه چې موږ یې هلته د ډاونلوډ مخه ونیوله. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي.